بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. موږ تاسې د پاورپوینټ عمومیات ویلې، تر اوسه پورې موږ تاسې عمومیات ویلې. نن موږ تاسې راځو هغه څیز چې په پاورپوینټ کې شته او په مایکروسافټ وبښئ هغه اپشنونه چې تیار په مایکروسافټ ورډ کې شته خو پاورپوینټ کې نه وي دي. یعنی پاورپوینټ د همدې اپشنونو تولید دی. پاورپوینټ کې باید موږ خامخا د اپشنونه څنګه ووایو او په دې باندې کار وکړو. لومړی ټیب چې دی هغه ترانزیشن ټیب دی. ترانزیشن څه ته ویل کیږي؟ ګورئ ملګرو، کله چې موږ تاسې سلایډ شو ته لاړ شو، یعنی F5 د خپل کیبورډ څخه ووهو، موږ تاسې دلته سلایډ شو ته راغلو. موږ تاسې دلته کولی شو بل سلایډ ته لاړ شو. بل سلایډ ته چې تاسو ځئ ایرو کی به وهئ. ایرو کی دا څلور کی نه دي، زموږ تاسې اپ ډاون لیفټ رایټ دا ایرو کیز دي. د دې په واسطه هم موږ کولی شو بل کی ته ولاړ شو، مخ ته وروسته تللی شو، او داسې هم موږ کولی شو. ګورئ دغه چپ طرف ته بیخ کې دا ساحه تاسو وګورئ، دا ساحه ته تاسو وګورئ. په دې ساحه باندې زه کلیک کوم، بل سلایډ ته ځم، بیا بل سلایډ ته ځم، پنځم سلایډ ته لاړم، بیرته دریم څلورم سلایډ ته ځم. ماوس په واسطه باندې سکرول، دا ماوس چې موږ تاسې دا ټایر غوندې چې لري، دې په واسطه هم موږ تاسې مخ ته وروسته سلایډونو کې تللی شو. او همدارنګه دلته چې زه ښی کلیک وکړم، نیکسټ سلایډ، راتلونکي سلایډ ته زه ورځم، پریویس سلایډ، بیرته پخواني سلایډ ته ځم. دا کارونه موږ تاسې د دې ځای نه څنګه کولی شو ترسره کولی شو؟ کله چې موږ تاسې د سلایډ شو څخه وځو، ښی کلیک کوو، اینډ شو وهو، او یا موږ تاسې اسکیپ بټن د خپل کیبورډ څخه وهو، یا موږ تاسې همداسې راځو چې کله آخري سلایډ ته موږ ورسېدلو. ګوره آخري سلایډ دا دی. دې نه وروسته چې زه ځم توره پرده راځي، بیا که زه یو کلیک کوم نو زموږ او ستاسې سلایډ شو خپله ختمیږي. یعنې موږ تاسې سلایډ شو څخه وځو، بیرته نارمل حالت ته موږ او تاسې راځو. په ترانزیشن کې څه خبره ده؟ ترانزیشن کې دا دی کله چې زه د یو سلایډ څخه بل سلایډ ته ځم، دا ډیزاین لکه فرضاً زه وایم لومړی سلایډ د پش داسې دی راشي، دویم سلایډ وایپ دی راشي په دې ډیزاین باندې، دریم سلایډ د سپلیټ راشي، څلورم سلایډ د رینډم بارز راشي، پنځم سلایډ د داسې راشي، اووم سلایډ دی په دې شکل راشي. اوس وګوره که چیرې زه راشم دلته سلایډ شو ته، دا لومړی سلایډ ترانزیشن دی ته ویل کیږي، دویم سلایډ، دریم سلایډ، څلورم، پنځم، شپږم. دغه سټایل چې کله یو سلایډ بدلیږي بل سلایډ راځي، دې ته څه ویل کیږي؟ دې ته ملګرو ویل کیږي ترانزیشن. دا ترانزیشن ډېر زیات مهم دی. که دا موږ کوم سلایډ څخه ختمول غواړو، یو سلایډ باندې کلیک کوو نن، نو هغه سلایډ څخه به ترانزیشن څنګه شي؟ ختم به شي. بیرته که موږ یو راغواړو، دلته که موږ کلیک وکړو، دلته نور سلایډونه مختلف هم شته دي، فرضاً ایکسایټینګ مختلف قسم، فرضاً داسې موږ غواړو، ډېر خوندور هم شته دي، دې نه موږ تاسې استفاده کولی شو. دا وګورئ ډېر بهترین. نو دا موږ استعمالولی شو. اوس دلته څو خبرې دي چې باید هغه زموږ ستاسې زده وي. لومړی خبره دا ده کله چې موږ تاسې یو ترانزیشن عملي کوو، یاد ولرئ که رسمي ځایونه وي، داسې ځایونه وي چې هغه فرضاً مکتب دی یا پوهنتون دی یا یو بله دفتر دی، دولتي اداره ده، شخصي اداره ده، هلته موږ تاسې څه کولی شو؟ هلته باید موږ تاسې داسې ترانزیشن استعمال کړو چې هغه ډېر زیات خوندور وي. داسې ترانزیشن استعمال نه کړو لکه دا وګوره تیاره، صحیح ده؟ داسې ترانزیشنونو، شوخ ترانزیشنونو څخه باید موږ تاسې خودداري وکړو. فرضاً که موږ تاسې پوش انتخاب کړو، دا نسبتاً ښه دی، داسې ساده ترانزیشن دی، دا ترانزیشن موږ تاسې استعمالوو. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده، ګورئ پوش ته که چیرې پوش په دې ترانزیشن کې موږ په دې لومړي سلایډ کې استعمال کړه، دلته آپشنز لري، کوم طرف نه، فرام لیفټ چپ طرف نه تاسو غواړئ یا فرام رایټ د ښي طرف نه غواړئ، همدارنګه نور هم استعمالولی شئ. صحیح ده؟ په دې سلایډ کې موږ کوم یو انتخاب کړی دی؟ وایپ دپاره موږ دلته مختلف فرام بټن، فرام رایټ په دې شکل باندې غواړئ، کوم شکل چې موږ غواړو دلته آپشنز موجود دي. دا بله خبره. دریمه خبره چې ډېره زیاته د اهمیت وړ ده په ترانزیشن کې، هغه دا ده په رسمي ځایونو کې داسې به نه کوئ چې لومړي سلایډ ته یو قسم ترانزیشن ورکوئ، دویم سلایډ ته بل قسم ترانزیشن ورکوئ، دریم سلایډ ته بل قسم ترانزیشن ورکوئ، بلکې ټولو سلایډونو ته تاسو باید یو قسم ترانزیشن ورکوئ تر څو تاسو دغه کوم سیمینار چې دی یا کوم پریزنټیشن چې دی دا ډېر زیات موزون ښکاره شي.
ټولو خلکو ته موزون ښکاره شي او خلک هغې ته په دقت سره وګوري، خسته نه شي. او که چیرې غیر رسمي ځایونه وي، انفارمل ځایونه وي، هلته خو هسې بیا موږ او تاسې کولی شو هر قسم ټرانزیشن چې استعمالوو، کوم بندیز نشته دی. نو دا زموږ او ستاسې د نن ورځې درس و. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله دغه طرف موږ او تاسې ووایو د ټرانزیشن. یو خو دا وي چې ویډیو به نه غټېږي، تاسو به نه خسته کېږئ او درسونه به په ښه شان سره مخ ته ځي.